السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. مینه چا الله سره وکا، چا پیسو سره وکا او چا انسان سره وکا. دا کومه ویډیو چې زه تاسو ته پیش کوم نو د 9 کالو ماشوم دی او په یو جنۍ مین دی او په عشق کې ناکامه دا ماشوم آئسم چالو که، پوډرم چالو که، چرسم چالو که، اپیمم چالو که. ویډیو تاسو وګورئ او بیا کمنټ وکئ چې آیا دا غلطي د دې ماشوم ده که د دې معاشرې ده او که د دې ماشوم د مور پلار ده. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. جنې ته ویم بس آخر دې پرېږدم دی نه، چار هر ځای کې مې پرېږدم دی نه، کوم به دی. ژوند کې چینج راوله، صحیح ده؟ بس څوک مجبوري ده. څه مجبوري ده؟ دغه مجبوري شوه چې تا نشې سټارټ کړي. دغه جنۍ ستا خوښه ده؟ او چې نو والد صاحب ته به دې اوس ووایو که نه، جنۍ به درته وکړي که نه. ته اوس هم د هغې په تمې؟ او کومه نشه دې کوله دا راته ووایه. ما پهله کې چرس کل، صرف چرس، او بس دا اوس مې آئسم چالو کړی، ګولۍ مې اپین مې چالو کړی. ولې دې کې مطلع شو؟ څه خبره ده؟ دا ماشوم آی سټارټ کړه. کتونکو ټولو ته زه وایم، ټول زما وروریان دي، یاره کار وکړه انسانیت دپاره. دا راته ووایه بچې، ستا خوږ نوم څه دی؟ مجید الله. ماجد الله، ته خو ډېره غوسه وې یار چې موږ راوستې. دا ولې غوسه وې ماجده؟ ملته ما نه پېژندلی. زه دې نه پېژندم؟ نه. اوس دې وپېژندم؟ زما ویډیوګانې دې کتلې؟ زه خلک څه ته راولم؟ نشونه منې کې علاج ته راولم که نه؟ علاج ته یې راولي. ها ماجد، دا راته ووایه د څه د وجې نشې تا سټارټ کړې؟ ما یو جنۍ خوښه وه د هغې د لاسه. جنۍ دې خوښه وه؟ د هغې د لاسه تا نشې سټارټ کړې؟ ولې؟ جنۍ ستا خوښه شوه نو ته به د هغې د لاسه نشې؟ بس هغې را سره خفه کړل، خفه یې را سره کړو، بس ما نشې چالو کړې. ستا خو عمر لا د مینتوب نه دی که؟ بس نو هغه به جنۍ هغه سړی مین شوې، مینه کې ناکام شو؟ ناکام شوم. ناکام شوې. تا وګټله که جنۍ وګټله؟ نه، جنۍ وګټله. هغې ولې وګټله؟ بس جنۍ ولې وګټله؟ تا نشې سټارټ کړي که نه؟ جنۍ ته به څه وایې؟ ګوري به دې جنۍ ته به ګرانو کتونکو، د ده سټوري داسې ده چې والد صاحب سره د ما خبرې وکړي، هغه هسې غم والی دی، الله پاک دې هغه ته زړه صبر ورکړي. خو دا نشوی خوارتوب دی، رسواتوب دی او ذلیلتوب دی. بیا پکې د مینې خبر راغه، دې ماشوم کړې مینه ده. خو ده نه به زه اوس تپوس کوم چې مینه کې دې فیل شوی دی، د آی سټارټ که، د پوډر سټارټ که، دې پورې چې د اپیم سټارټ که، چرس سټارټ که، خو دا مینه دله درد څومره ورکوي. ښه درد دې څومره درکړو دې مینې؟ ډېر یې راکړی دی. څومره درد یې درکړی دی؟ ډېر زیات یې راکړی. نو وی مینې درد څونه درکړی دی؟ وی ډېر زیات یې راکړی دی. واقعي د مینې درد خو ډېر زیات دي، خو د دې نه مطلب نه دی چې موږ د آیس او پوډر او چرس چالو کړو. مننه.